السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست کې ما او تاسو مې راوستي فیروی حلال سٹور ته مې راوستي د روجو میاشت او روجو میاشت کې نن دلته ګورو چې دلته په امریکا کې چې کوم دی هم سامانونه ګران شي که ارزان وي او خلک چې کومې سوداګانې کوي موږ دننه ورځو اسکیوز می بای تھینک یو د سړي خو سامان واغسته دلته روجې راغستي د روجو بوجۍ راوسته تھینک یو سر تھینک یو موږ دننه رالو دلته کې سټور ته او دا سټور چې کوم دی د پاکستان سره تعلق لرونکي د امیر دی موږ ورته امیر بایجان وایو که نه دغه تیار روټۍ پرتې دي له خیره سره او شیزونه پراته دي ګورو چې قیمتونه یې سیوا کړي دي که قیمتونه هغه شانتي دي او بره پکې کانکه وکان هم پراته دي لکه پتنګان هم خرڅي سلام که نه نو داسې رالم دې خوا او اوس ورځم شاته ورځم شاته چې کوم دی نو د امیر دی دا خو دوکان دی ګوره کټوۍ هم دي پکې ترماسونه هم دي پکې که نه خو قیمتونه به ګورو چې قیمتونه څنګه دي او قیمتونه څه حساب سره دي د سټور ته راغلي دلته کې اول خو تاسو ته زه شیزونه ښیم د روجو بوجۍ هم پرتې دي شاته د غوښې کاروبار روان دی غوښه کټ کېږي چرګان دي دا پکې شاته غوښې ځای دی خو دا کنکه وکان مې پکې ډېر زیات خوښ شو پتنګان دی پتنګ بابل ماسې دیګونه هم پکې پراته دي راشه که تودېږي او دا روجو مسالې دي تاسو وګورئ دا ټول چې کم دی نو السلام علیکم عثمان کیا حال ہے بھائی ٹھیک ٹھاک عثمان سر اردو عثمان میں دو لینگویج ہم یوز کریں پشتو اردو آپ اردو بولیں گے تو میں پھر ٹرانسلیٹ بھی کروں گا کیا ہے ٹھیک ٹھاک اسٹور آپ کا ہے نا جی الحمدللہ کتنے عرصے سے یہ بزنس ہے آپ کا یہ ماشاءاللہ 2018 میں ہم لوگوں نے اسٹیبلش کیا تھا عثمان وہی 2013 کے دا اسٹور اگستے تھے او رمضان کا مہینہ ہے مطلب ہم رمضان پہ بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان اور وہاں تو لوگ پرائز سے ہو یہ سیزن ہوتے ہیں لوگوں کو پیسے کمانے کا آپ لوگوں کا بھی سیزن ہے کہ کیا حساب ہے نہیں وہ تو تھرو آؤٹ دا سیزن ہی الحمدللہ چلتا رہتا ہے لیکن ابھی اسپیشل جو رمضان کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں جیسے روزمرہ کی چیزیں ہیں جامع شیری ہے اس کے بعد دکھائے سب کو گھومتے ہیں دکھاتے ہیں عثمان تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم لوگ انشاءاللہ ابھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے رمضان کے لیے اسپیشل سیل پر لگائے ہوئے ہیں سیل پہ اچھا جامع شیری اور یہ میں ٹرانسلیٹ بھی کرتا رہوں گا عثمان وہی جو ہے یہ کیونکہ یہ تو یوزلی یوز ہوتے ہیں نا بہت زیادہ تو یہ ہم لوگوں نے لو پرائس پہ رکھے ہیں اس کے علاوہ رائس وغیرہ جو بھی آ رہے ہیں ایون دو کہ فریڈ ریٹ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے ریٹ جو ہے ابھی بھی وہی نارمل جو رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہ رہے کہ رمضان میں جو ہے لوگوں کے لیے کوئی ایشو بنے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فریڈ ریٹ تو بہت زیادہ بڑھ گئے لیکن الحمدللہ ابھی بھی رمضان میں ہم لوگ وہی رکھیں گے رمضان کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ریٹ چینج ہو جائیں گے لیکن رمضان تک انشاءاللہ ہم لوگ یہ جو ہے وہ جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کو یہ انیشیٹو ہم لوگ انشاءاللہ پرووائڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے عثمان کی بات ٹرانسلیٹ کرتا ہوں عثمان وہی چې داسې چل چې پروژه کې قیمتونه کم ساتلي دي که څه هم آپ جامع شیر اس طرف چلتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ لوگوں کی پرائیویسی دی وہی چې داسې چل دا چې جامع شیری مطلب دا چې هغه حفظه چې کم وي په هغې باندې موله سیل لګولی دی که نه او خلکو ته چې کم دی نو دا د امونو جوسونه دي په دې هم سیل لګولې روژه کې که څه هم چې کم دی کم سامانونه راځي نو په هغې باندې چې کم دی نو څه یې ورته د هغې په راتګ باندې څه چې تیل ګران شوي دي تیل د وجې نه په هر څه باندې اثر پرېوځي خو دوی وایي چې نه موږ په روژه کې قیمتونه کم ساتلي دي او سیزن چې کم دی نو سیزن چې کم دی نو دوی وایي چې هغه شانتي نه لکه څنګه چې موږ ریټونه سیوا کړو خلکو نه پیسې زیاتې وګټو اور آپ یہ تو یہ کہہ رہے کہ آپ نے تو یہ کیا ہوا 2018 سے اس بزنس میں آپ اور رمضان کے مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو پرائسز کم رکھے ہوئے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں یہ سب سے مین چیز ہے جو جس کی ریزن تھی کہ ہم لوگوں نے یہ اپنا جو ہے بزنس اسٹیبلش کیا تھا الحمدللہ میں زیادہ نہیں دکھا اس میں نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں میں وہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ دکھا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ یہ تو پبلک انفارمیشن ہے تو یہ سرٹیفکیٹ ابھی جو ہے الحمدللہ ہمیں یہ لاسٹ ویک ہی ملا ہے تو یہ جو ہے ذبیحہ حلال سرٹیفکیشن یہ جو ہمارے پاس چکن کا جتنا بھی پروڈکٹ ہے جتنا بھی پروڈکٹ جیسے لیگن تھائی ہو گیا چکن بریسٹ ہو گیا ہول چکن ہو گیا بون لیس تھائی وغیرہ یہ سب الحمدللہ ہمارے پاس ہینڈ سلاڈر ہے یہ ہاتھ سے ذبح ہوئے ہیں اور یہ ہمیں سرٹیفکیشن ابھی ملا ہے تو یہ اور لوگوں کے پاس نہیں ہوتے جو اور اسٹور ہے وہاں ان کے پاس نہیں ہوتا نہیں یہ جو ہے یہ لیکن وہ تو کہتے ہیں وہ بھی ذبیحہ ہے یہ پروسیس ہوتا ہے یہ لوگ آ کے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں منتھلی بیسس پر ویکلی بیسس پر یہ آپ کو بغیر بتائے آتے ہیں اور آ کے آپ کی ساری جو آپ کے اسٹور میں پروڈکٹ ہے وہ چیک کرتے ہیں اچھا یہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں 6 منتھ تک مانیٹر کیا ہے جو بھی ہمارے پاس پروڈکٹ آتا تھا انوائسز وغیرہ ہر چیز وہ چیک کرتے تھے منتھلی بیسس پر بھی ویکلی بیسس پر بھی جسٹ ٹو میک شیور کہ ہاں بھائی ہمارے پاس جتنا بھی سامان ہے وہ سارا ہاتھ سے ذبح ہوا ہے تو یہ میں ٹرانسلیٹ بھی کر لوں کیونکہ زیادہ تر جو لوگ یہاں پہ ہمیں ورجینیا میں یا پاکستان افغانستان وہاں پہ دیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ دی وہی چې ما سره د موږ تر
دغه سرټیفیکیټونه وښودله دی وایي چې دا مطلب دا د دې سره چې کوم سرټیفیکیټونه لګېدلي دي نو دی وایي چې په دا موږ سره دلته دا سرټیفیکیټ دی چې دلته موږ سره کوم چرګان راځي که د چرګانو پتنان راځي او که خپې راځي او که سټونه راځي او کار سره راځي هغه په لاسو باندې حلال کړی شوي وي او دا ګارنټي ده دی او دا وایي یہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے ملنے کا آپ بتا رہے تھے عثمان؟ یہ آپ یہاں پر آپ بے شک یہ دکھا بھی سکتے ہیں کہ کس کس پروڈکٹ کا انہوں نے ہمیں دیا ہے. یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ شریعہ بورڈ سے ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ آ کے آپ کو مانیٹر کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہی آپ کے پاس جو سامان ہے وہ ہاتھ سے ذبح ہوا ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ مشین سلاٹر بھی ہوتے ہیں اور ہینڈ سلاٹر بھی ہوتے ہیں, دو طرح کے پروڈکٹ ہوتے ہیں. اچھا, تو الحمدللہ یہ انہوں نے ہمیں مانیٹر کیا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے جو پہلے دن سے ہی یہاں اس اسٹور میں ہم لوگوں کا یہی موٹو تھا کہ ہم میٹ سیکشن اپنا دیکھا ہے, بات بھی کرتے ہیں ہاتھ سے ذبح ہوا سامان جو ہے وہ انشاءاللہ بیچیں گے. تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے آگے مانیٹر کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے یہ ہمیں سرٹیفکیشن جو ہے وہ کیا گیا. آپ کو میں نے بتایا کہ ابھی 3-4 دن پہلے یہ ہمیں سرٹیفکیشن بھی ملی. اچھا, عامر بھائی کا. عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی کے بارے میں بتا دوں کہ عامر بھائی جب بھی میں گوشت لیتا ہوں یہاں سے تو میرا بڑا خیال رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اپنے ہاتھوں سے سب کچھ مطلب کاٹتے ہیں. اور میرے لیے میں ابھی بھی آیا ہوں تو عامر بھائی کو کل کے عامر بھائی کہتے کہ تھوڑی دیر بعد آ جو میں تمہارا کام کر دوں گا یہاں پہ. تو تھینک یو سو مچ عامر بھائی, تھینک یو. جیسے میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا یہ روح افزا وغیرہ اور یہ بیسن وغیرہ جو یہ کھجور بھی آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ وہ فریج کے اندر بھی کھجور ہے. وہ دیکھا ہے کون کون کس کس قسم کے کھجور ہے. میں لوگوں کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھوں گا تاکہ کسٹمر آپ کے ہیں ان کی پرائیویسی بھی خراب نہ ہو جائے. داغو دونوں کھجوری راغلی دوی روزی لپارے کھجور. اور فرق کیا ہے یہ کہاں سے آتے ہیں کھجور, کہاں سے آتے ہیں؟ یہ یہاں کا لوکل کا کیلیفورنیا کا بھی ہے اور سیریا کا بھی آتا ہے, شام فلسطین سے بھی آتا ہے. پرائس کیا ہے اس کی, ایک ڈبے کی پرائس کیا ہے؟ یہ ڈفرینٹ پرائس ہے ڈفرینٹ پروڈکٹس کی. یہ آئی بلیو قیمتوں نے تپوس میں کو عثمان نے تپوس کو عثمان چے کم دین ہوئی. یہ آپ کو $55 کا ملے گا. $55 بانے 11 پاؤنڈ ہوگا. یہ 11 پاؤنڈ ہے اور دا چے کم دین کو یہ بھی 55, یہ بھی سیم پرائس ہے, اس کا بھی سیم ویٹ ہے 11 پاؤنڈ. یہ جو ہے یہ 7 پاؤنڈ ہے, یہ $43 کا ہے. دا وہ پاؤنڈ دا $3 دی 11 پاؤنڈ چے کم دے په 55 ته او دا کجوري دی وچ د کیلیفورنیا کجوري دی کیلیفورنیا نم راځي او د شام نه هم راځي. سیریا چې وته ویلي یہ جو ہے یہ چھوٹا ہے, یہ $30 کا ہے. دا $150 ہے. یہ 5 پاؤنڈ ہے تقریباً. یہ 15 پاؤنڈ ہے. ہاں, اور لوگ مطلب پاکستان اور افغانستان اور وہاں پہ ہم اگر دیکھ لیں تو لوگ ان کی قوت خرید اور اس کی وہ تو کم ہوتا ہے. یہاں پہ کیسا ہے؟ یہاں پر ابھی جو ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہے, اسپیشلی جب گیس کا پرائس بڑھا ہے تو پھر انہوں نے ہر چیز کا پرائس بڑھا دیا. ہم لوگوں نے ابھی بھی رمضان کی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ انیشیٹو اپنے کسٹمر کو دے رہے ہیں کہ اس میں ہم لوگ جو اپنا ریٹ ہے اس میں ہمارا مارجن بہت لو ہے, کیونکہ اس میں ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ رمضان میں جو ہے نا ہم لوگ جو ہے اپنا ریٹ جو ہے وہ بڑھائیں نہیں. رمضان کے بعد میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے بعد پھر ریٹ جو ہے ہمارا ریگولر ہو جائے گا, لیکن ابھی رمضان کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے اسٹور کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اس میں اپنا ریٹ جو ہے وہ لو رکھا ہے, کیونکہ رمضان کو ہم لوگ جو ہے وہ یہ انیشیٹو دے رہے ہیں اپنے کسٹمر کو انشاءاللہ. صحیح ہے عثمان, میں اسٹور میں سب کچھ دکھاتا ہوں کیا کیا چیزیں, پھر آپ کے پاس آؤں گا. سیکشن دیکھنا ہے تو وہ بھی میٹ سیکشن پہ پھر میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ مجھے میٹ سیکشن دکھائیں گے کہ اس میں کیا ہے اور کیسا ہے. میں دکھاتا ہوں تو آپ کی یہ باتیں بھی ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. عثمان ہوئی وہ دپا کے تیار روٹے پرتی دی, دپا کے پراٹھی دی ہے نا, دم پراٹھی دی اور دا چے کم دین مختلف. اور یہ چلو گوشت کے بارے میں آپ کے عثمان آتا ہوں تو اگر آپ وہاں پہ آپ کام کرنا چاہتے تو یہاں پر اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو ہاں بس تدا ګوردا پراټھی دی ټول شیزونه یخي دي. عثمان اتیزه سره ولاړې ما عثمان او عامر او دا درې رونو دی پلار دلته کې. پاکستان میں کہاں سے آپ؟ پاکستان میں ہم لوگ بیسیکلی تو میں میرپور آزاد کشمیر سے ہوں, لیکن راولپنڈی, ہاں جی آزاد کشمیر سے, لیکن راولپنڈی میں کافی عرصہ میرا گزرا ہے. ہاں وہی عثمان وہی چې زه د آزاد کشمیر یم د میرپور, خو کیسه دا ده چې کم دی نو په راولپنډۍ کې په پنډۍ کې اوسېږي که نه, او دا روح افزې باندې پسې موږ سیډونه لګولي دي. دا د امنه چې کم دی نو هغه شی وتلی دي, د شربتو کې اچي دغه کجوري دي, بیسڼې چې کم دی څه کې چې پسو پکوړو کې استعمالېږي دي چې په دې هم سیل لګولی دی که نه, په دې سیل لګولی دی. روجي دي که نه, دا ټول خلک تاسو وینئ دا ګوره روجي, دا روجي بوجي مختلف قسمونه دي. ګوره دا روجي مختلف قسمونه دي او د وړو مختلف قسمونه دي. څه د انډیا نه راځي, سره پاکستان نه راځي, څه د جاپان نه راځي. جاپان نه خو نه راځي ګپ لګوم که نه, دا د انډیا نه وړه راغلي دي گولڈن ٹیمپل ہے نا, فکر کوم. او دغه شانتي یہ اسپیشل پاکستان سے پروڈکٹ جو ہے نا ہم لوگوں نے منگوایا تھا ابھی ریسنٹلی. یہ پتنگ دا آپ لوگوں نے پاکستان سے بک رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ہاں بہت زیادہ لوگ یہاں پہ پتنگ اڑاتے ہیں. او بڑے, ابھی یہ ریسنٹلی یہاں پر ہوئی تھی بسنت. ہاں بس یہ بالٹیمور میں ہوا تھا. اچھا, تو ابھی یہاں پر لوکلی بھی مناسس میں
इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है। पिछले साल भी हमारा प्रोग्राम था, लेकिन आपको पता है कि कोविड की वजह से वो रिस्ट्रिक्शन थी, तो फिर हम लोग नहीं कर सके थे। इस सीज़न में इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है, आप देखें। मुझे बुलाए फिर मैं आऊँगा। इंशाल्लाह ज़रूर। अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, तो होपफुली कि वो उस वक्त तक वेव हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह ये भी करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। हाँ अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या माशाल्लाह ठीक ठाक नमाज का टाइम हो गया। प्लीज आप नमाज पढ़े अदा द आमिर भाई और द शांति द दगा चे कम ने सी होता द उस्मान दीवा प्लार साहेब दे वालिद साहेब दे है ना नो जता उदा से गर्जो मा और दा पके सुर मरचा के दा कच्चा मो खोड़न वल्ला कब जाजे राशि है ना और दा पके डिश पेपर में खिदी खुराकुन मुराकुन शुरू जाता लूखी खेमा वी पका कान का वकुन जिक्र रातो को उस्मान वी कान का वकुन मरोड़ी लोटे हम जान सरी खिदा से लोटे हम खर्ची गिरा शकत हो देगी है ना दा पके बल नोरे लोटे पसो द लोटा पसो द लको वो लोखा او ځان سره خبرې کوي دا لوټه چې کم دا دوه لوټې دي په یو ځای باندې په $40 باندې لوټې دي که چینکونه نه پوهېږم دا چینکونه دي لوټې نه دي خدای مې کې ته واړوه تاسو ته چینک هم لوټه ښکاري دا تبخي دي تبخي هم پکې ایښي دي که نه لنګرې دي دا لنګرې په څو ده په $14 دا لنګرې ده دا کور ته چا وړو یا په ځان وي یا په بل څوک وي دومره غوی مې رواني د الله دې خیر وکړي ګپ لګوم لوټه ده پکې لوټه هم پکې خرڅي که نه دا لوټه په $100 وګړه پلاستیک لوټه پکې ګورو چې په $100 ده دا په پاکستان کې جوړه شوې ده لیکلي هم دي پې هغه داسې چپلي ښه ده چې قیمت یې پې نه وي لیکلی یار چې لوټه په $100 ده ها زه بس په $1200 ده مړه مونږ په لوټو سکو مونږ کار لوټه شته الریډي که نه نو وګوره مسالې دي چرګ پتنان پې جوړ شوي دي که نه روجو میاشت ده او تاسو که دا اوکې دا پکې دا شیزونه او یې دکای عامر بھائی پتنګ دکای دا وګوره پکې دا شیزونه دي ہے نا او بیٹونه خرڅي دا وګوره ہے نا هر یو شی پکې دا پاکستانی سٹور دی او دلته ټول شیزونه چې کوم ملاویږي او امونه پکې بیل پراتی تاسو دې ځای امونه خیمه ډوډۍ خو مولي دا ډوډۍ دي که نه دا وکړه ډوډۍ ته وګوره دا ډوډۍ شوي او زه تاسو امونه خیمه ہے نا دا وګوره دا دې راغلي دې زنانه سره مرسته کوي ښه دا سوچ کوه څومره ښکلي کسټمر سروس دی دا امونه دي دا امونه چې کوم دی نو دا پته نشته کوم ځای نه راځي میکسیکو نه راځي که کوم ځای نه راځي خو زه لوبو ته وګورئ که نه څنګه نیغې دي که نه مونږ هم تاسو هم نیغې خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه طبیعت دې ښه دی الحمدلله شکر تا کار دې ښه دی الحمدلله شکر څنګه امیر سره خوشحاله والله خوشحال مو ها دا صحیح ده او کار مار څنګه دی روجو کې کار صحیح شوی دی ښه شوی دی الحمدلله ها څومره مودینه دلته کار کې څومره مودینه کار کې How long you been working here? more than year خاطر یو کال نه زیات کار نوم دې سره نوم خو دراتو نه سخی جان صاحب تاسو کار کوي کسٹمر راغی لګاګ دل راغی دا پکې نور د شورت شمو تیل دا ټول چیزونه پکې ملاویږي دا چې کم دی نو دا سٹور چې کم دی په د ورجینیا په وډ برج نومي سیمه کې دی صابون هم پکې ملاویږي هغه چیزونه پکې ټول ملاویږي دا له کو سره د غوښه کاروبار کوي غوښه کټ کوي شاته کا صابون هم لګیا دی امیر په خپل هم د غوښه کار کوي نه زه په خپل هم غوښه پسې راغلی ما وته مې مال غوښه تیار کړه غوښه تیار کړه غوښه تیارول نو ما وته مې زه تاسو دا ګور لاچو جوس هم دې پکې نه مې زه به لګ ویډیو جوړه کما او دلته به زه خیمه تاسو ته خو دی ما دا دی بل خو دا $4 په $3 دی خو یو خبره بل کومه دلته کې په $3 دی کې په $4 دی کې په $15 دی دلته ریټونه هغه حساب سره لګي چې خلک یې افورد کولی شي دا پکې ګوره د گازر حلوا پکې هم پراته ده نه پیروي هم پکې پراته دي ګلاب جامن دي رسګولې نه لډوان نه ټول چیزونه پراته دي اوبه دا چې کم دی نو سوډې که نه او دا فریجونه دي چې کم دی نو کپنو والا راوړي که نه دا که تاسو وګورئ کوکا کولا پیپسیو که نه او دا پکې شملې دي دا چې شملې پکې بیلې ووینئ دا پکې شملې پکې بیلې خرڅېږي که نه تیارې شملې دي او بیا ورپسې چې کم دی دا حلواګانې دي او دا خو پیروي غونته راته ښکاري که نه او دا ماسته دي دا ګوره دا ماسته چې کم دی د پوره پیونه جوړ شوي دي او دې کې چې کم دی نو غوړوالي نشته غوړوالی پکې نشته دا کوچ دي بټر دي که نه دا پکې ټول چیزونه دي دا د امیر سٹور دی په فیر وی ورته نوم دی خو خدای ته وګوره ټلیفون نه ورته ونه کړې تنګ یې نه کړې که نه هسې نه چې اوس ته کجورو دا پکې نور څه دي دا شامي کباب دي پکې که نه دغه فروزن چیزونه دي ټول چیزونه چې کوم دی حلال دي ټول ښه دا پکې ګوره سموسې دي دا چا ولا تیارې روړې دي ولا خرڅوي د کور کې چا تیارې کړي دلته دا کار هم دی ګوره یو مثال په توګه چې کوم دی نو یو تن دی یا یو تنه ده یا یو ښځه ده یا یو سړی دی او د هغه روزګار نشته مې زیاتره د زنانو به زه تاسو ته ووایم زیاتره زنانه چې کوم مطلب داسې دي چې کونډې دي خاوند نشته یا چې کوم دی د آمدن بله کومه ذریعه نشته نو دوی څه کوي دلته په سټورونو کې و یو ښځه د هغه چې کوم دی جامې جوړولی شي دا خلک د هغې جامې ترېنه واخلي جامې هغې جوړوي دلته یې ایښي په دوکانونو کې او خرڅوي یې ولا د چڼو ته وګورئ که نه دا ټول چیزونه چپسونه او دا کیک راسي دا ټول چیزونه تاسو پاکستان کې هم وینئ افغانستان کې هم په دوکانونو کې وینئ او نه زه دلته په امریکا کې د امیر په دوکان کې خیمه تاسو ګور د روجېزبرګه میاشته ده نو تاسو ما ته وایئ چې څنګه تاسو طرف ته څنګه حساب کتاب دی او لګیا دي غوښه هم کټ کړي د چې او ډبو ته پکې وګورئ که نه او دا مختلف ګوره دا توتان دي
دا توتانې وچکړي دي که نه دا ډله ګوتې چې کوم دی دا په $10.5 باندې ده په $10.5 باندې ده دا پکې اوس کې دي که څه شی دی په پته نه پوهېږو که نه او دا هغه نوډل موډل او میګیز یو څه بل څه دي چنچوري دي ټولې پکې که نه هغه ټول چیزونه پکې پراته دي خبره مې دا کول غوښتل چې دلته کې بیا خلک دا سپورټ کوي دا داسې د خلکو داسې مرسته کوي چې هغه میم زرما ټوله زماني که نه نو یو زنانه دا تاسو سموسي ولیده دي سره یو زنانه د هغه به دي تیار وړي دلته پې ورسره ږدي وله خرڅي که نه دلته زیاتره خلک داسې کوي داسې نه چې مطلب خلکو له چې کوم دی نه په تیاره عادتي په تیاره مثال په توګه زما وس نه رسي او زما کار روزګار نشته دي به اول ماله کار راکړي که کار روزګار راله نه راکړي نوکري راله نه راکړي ما ته به چل ښیي دا یوازې د عام خلکو نه د حکومت هم دا کار دی نو بیا به ما ته چل ښیي چې زه چې کوم دی غوښې کټ کولو چل زده کړم یا د کمپیوټر چل زده کړم یا سبق ووایم او ځان له نوکري وکړم دي به خلکو ته د روزګار یا د پیسو ګټلو طریقې کار ښیي زه تاسو بوزم اوس دغه ته دا سی وته دا شیزونه خو مو لیدل اوس هم د غوښې سیکشن ته بوزم عثمان نه تپوس کو چې غوښې څه پوزیشن دی غوښه کې څه روان دي غوښې ته غوښې ده دلته غوښې دا اوس د غوښې سیستم روان دی که نه او انکل دا ګوره مونځ کوي ګورئ دغه ولاړ د دې د کشمیر سره تعلق آزاد کشمیر سره تعلق ساتي تپوس مې ته کو چې دغه خبره چې یو مقبوضه کشمیر دی یو مقبوضه چې کوم دی هند طرف ته چې د هند ولکې لاندې چې کوم کشمیر دی هغې ته مقبوضه وي پاکستان کې او زموږ طرف ته چې کوم کشمیر دی پاکستان طرف ته نو موږ نه مطلب دا دی هغې ته دغه وي انکل مونځ کوي که نه دا وګوره د ماښام مونځ ټایم شوی دی دلته کې اوس تکه روژه ماته شوه دلته کې که نه نو روژه ماتي ټایم شوی دی بلکل نو دغه شانتې اوس درځم عثمان میں آ جاؤں اچھا هغه جوسونه موسونه یې دا جوسونه موږ اروپا باندې ډېر زیات څښل او په دې روح افزه باندې سیل لګولی دی وینې روح افزه او راحت جا که دغه شان څه کیسه میسه موږ اورېده دا پکې بینډۍ دي سبزۍ دي پکې که نه او دغه شانتې واقع دي کې دا میان پراته دي ایک منٹ بھائی وکاس بھائی بند نہیں کرنا وکاس ته مې وویل میدان بند یہ کون سے مچھلی ہے ہاں راهو ها دا راهو مچۍ موږ خو نومونه نه دا غوښې دي که نه او دلته کې درځم دلته کې ورځم دا وګوره پلیټونه هم پراته دي دا شاته ګودام دی دی او عثمان دا اوس باقي چرګ یې کاټ کړو که نه چرګ کاټ شو او دا چاله آرډر تیارېږي بھائی میں اندر جانا چاہتا ہوں تھینک یو چرګ کاټ شو دا واکن باکس دی واکن باکس دی دا فرج دی عثمان بھائی آ جاؤ دا واقع گڑان دی چرګان دي پکې او دې دا واقع دا شنو دا وګوره دومره چرګان او گڑان یہ سب مطلب حلال ہے آپ نے جو بتایا ابھی آپ یہاں پر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں جیسے وہ میں نے HMS والوں کا آپ کو وہ سائن دکھایا تھا نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے ذبح ہوا المدیہ ہاں یہ المائدہ ہے المائدہ ہاں جی یہ المائدہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتا ہے احسان کا احسان یہ پڑا ہے میں نے دیکھ لیا ہاں یہ احسان ہاں یہ احسان ہے یہ بھی ہاتھ سے ذبح ہوا ہوتا ہے یہ چکن بریسٹ اور لیگ اینڈ تھائی اور بون لیس تھائی اس کے بعد یہ ہول چکن لیگ اینڈ تھائی ود بون یہ سارا ہے باہر کیسے جائیں گے بھائی یہاں سے جائیں گے مجھے ڈر لگ رہا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ سارا میٹ کا آپ نے دیکھا ہاں یہ سب اچھا دا دې غوښې سیکشن دی عثمان وی که نه او دغه ته وګوره څومره صفایي خیال ساتي ګور دې په دې باندې کټ کېږي دا اره ده که نه او دغه شانتې دغلته کوم دغه کېږي اور دغه دا دی چې عثمان ویسے پاکستان اور افغانستان میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ یہ چربی جو فیٹ ہوتے ہیں جی وہ تو بس دے دیتے ہیں یہاں پہ بھی آپ لوگ وہ دیتے ہیں کہ نہیں مطلب یہ بین ہے کیسے نہیں یہاں پر جو گوشت کے ساتھ آتا ہے نا وہ تو آپ کیپ کر سکتے ہیں لیکن آپ ایکسٹرا جو ہے نا وہ نہیں بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے اچھا اور اس میں اسٹامک وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی نہیں ہے یہ وہ اپنی کیونکہ وہ آپ کو تھرائزیشن نہیں ہوتی ہے جو وہاں پر انسپیکٹر ہوتے ہیں نا جب آپ ان کو کال بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو وہ انسپیکٹر جب آپ کو الاؤ نہیں کرتے اچھا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لینا فروزن میں کبھی کبھار وہ آ جاتے ہیں لیکن آپ اگر فریش کریں فریش مشکل لے لیں آپ مطلب وہ اسی حساب سے ایسی کوئی بات جو آپ اپنا بتانا چاہیں گے اسٹور کے بارے میں بزنس کے بارے میں رمضان کے مہینے کے بارے میں اور اس طرح اپنے کسٹمر کو یہاں پہ بھی کافی زیادہ لوگ دیکھیں گے وہ جینیا میں تو آپ ہاں تو کیا بتائیں گے ہاں ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری ٹائمنگ ہوگی رمضان میں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے تو ہماری جو انشاءاللہ ٹائمنگ صبح 10 سے 7 بجے تک ہوگی کیونکہ جو افطار ہوگا وہ اراؤنڈ 7:30 7:45 تک ہوگا تو ہمارا یہ پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اس سے آدھا گھنٹے پہلے ہم لوگوں نے اسٹور کو کلوز کر دینا ہے کیونکہ یہاں کے الحمدللہ جتنے بھی امپلائی ہوتے ہیں ہم لوگ یہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ روزہ افطار کریں اور ہم خود بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان جو ہے وہ روزہ جو ہے ہم اپنی فیملی کے ساتھ افطار کریں. کتنے لوگ کام کرتے ہیں کتنے لوگوں کو آپ نے روزگار پہ لگائے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी करंटली जो हमारे पास 6 एम्प्लॉय हैं और उसके बाद हमें इंशाल्लाह अभी और भी हायरिंग करेंगे. It all depends on the business. जितना ज़्यादा बिजनेस होगा फिर उसी के हिसाब से इंशाल्लाह जो है हमारा प्लान है कि फिर हम लोग और जो है हायरिंग करेंगे. चलिए, थैंक यू सो मच उस्मान फॉर योर टाइम एंड टॉकिंग. बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट. और आपने जो प्राइस लगाई हुई इसलिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ. आपकी प्राइस, आप लोगों की प्राइस की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ. Thank you so much. थैंक यू सो मच. थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए. Thank you so much Amir bhai. Thank you everybody. Thank you Wakas. Thank you bhai. Agora دی وی چې کم دنو روجې میاشت د روجې میاشت کې دی وی چې شپږ کسان دي ځان سره پروزګار کړی دي. شپږ کسان د پلان کې کومه وسره دلته کېلاله. شپږ کسان وسره پروزګار دي او دی دا وی چې روجې په میاشت کې با دي چې کم دنو غواړي دي چې کم امپلویز دي چې کم خلک کار کوي دي خپل کورونو سره روجه ماته کوي او دغه وکي سی وتا ای سره روجه ماته کوي دغه لپاره به سٹور وختي باندې لسونه و بجې او مطلب دا چې ته بجې په دغه روجه ماتيږي سکه ماته بجې نو دغه حساب سره به دوی وي چې موږ به داسې کوو. او دې بله خبره دا وکړله چې ما ته تاسو کوم تاسو چې کم نه دلته کې غوښه کې چې کوم چربي کوي چې ګډ سره کوم چربي راغلی خو موږ ورکو خو سیوای چربي موږ نه خرڅو. دلته کې پاکستان کې څنګه خلک لري اخلي کنه لري اخلي مازغه اخلي او اینې اخلي شاټینګ اخلي هغه دلته چې کم نه دغه شان سیوای ځان لنه شي غته خاص کر لري دا ځکه چې دا د صحت لپاره خوي نه دی او هغه چې کم نه سي وته صحتمند نه دی. نو زه به اوس داسې وکړم زما غوښه دغه تیاره پرته ده کنه زما مطلب چې ما کومه غوښه اغستې ده. وکاس بھائی میں جو گوشت کاٹا ہوئے وہ لے آئے پلیز. میرے لیے جو گوشت آپ نے تیار کیا ہوا ہے ہاں تو بس ذرا واخلم او زما گاډی چې کوم دلته ولاړم ما پکې چې و دغه مې خو نو هم ذرا واخلم هغه زما گاډی هغه راځي انا بدل ته کې نشته زما گاډی کې ما چې پته یې خېږي ځکه دا به ذرا واخلم اوس به غوښتو چې غوښه تر واخلو نه وکړه مونږ څه څه واغستله هم د تخیمه یہ کارڈ ہے بس میں صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا کیا لیے اوس غو تاغه کېده مې زه ته خپل غواړم دا زمانه دی غوړې والي خلاص ماره گاونډیان هم دی پکې اځنه گوسالا چلتا دا وکړه او دا داسې پیکټ هم دل جوړي خچ کله غوخه واخلې کنه داسې چکن کیما دا چکن کیما دا چر کیما کنه دا ورا چر کیما شو کنه بیا ور پسې چې کم نه نسی جو گوشت کا دا یہ ویل ها دا شانت یہ بھی ویل ہے اچھا دا ویل ہاں اس کی غوخه میں پکې غسته دا اور اس کے علاوہ یہ آپ نے لیمب بھی کہا تھا. لیمب ہاں بالکل ہاں لیمب میں آپ نے لیگن تھائی بھی بولا تھا. لیکن تائی کاٹے ہوئے نا ہاں کاٹا ہوا ہاں 3 پیس میں اور اس کے بعد چکن بریسٹ. چل صحیح ہے دا زما سامان د زور دما چې کوم نه اوس مې خبره چې گاونډیانو پیسې راکړي دا ولا ورکم او ځان له روح ابزم راخلم که تاسو اجازه کیخه زما هم روجي کنه خدای مې کې تمخه خبره نو د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چرته هم یې بریالي اوسئ خوشاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د مې د امریکا کې چې کوم نه یو دکان خو د چرته چې کوم نه غوي چې نه مونږ په روجو کې ریټونه نه سیوا کو روجا کې مونږ ریټونه کوم هم د دې سره نه اخلم اجازه د الله پامان.